اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پېښور په سیمه په ورسک روډ او په انقلاب روډ باندې په کوهاټ روډ باندې دوه بینکونه پرله پسې په 2-3 میاشتو کې بهالي شوي. په ورسک روډ باندې د تانه نږدې ګیټ په حدود کې چې کومه بینک ډکیته شوې وه په هغې کې ایډیشنل ایس ایچ او بهار علي هم شهید شوی و. د هغې نه علاوه په انقلاب روډ باندې چې کومه بینک ډکیتي شوې وه په هغې کې یو سیکیورټي ګارډ جاپمات شوی و. نن د پېښور پولیسو یو ډېره اهمه او ډېره غټه کارکردګي ښولې ده او د دې ملزمانو ګرفتارۍ دپاره نه صرف د بډویر علاقه سلیمان خیل تیرا او د دې نه علاوه ورسک او چارسده بلکې ډېر زیات لرې ځایونو پورې پولیس خپل هغې کې محنت ښولی دی او 3 غټ ملزمان په هغې کې نیولې شوي دي. دا ملزمانو ته پولیس څنګه رسېدلی دی د دې متعلق اوس په یو ساعت پس تاسو سره مونږ د پېښور سی سی پي او ډاکټر میا سعید پریس کانفرنس کړی دی چې هغه به په سکرین باندې د بینک چې کوم ملزمان نیولې شوي دي بریفنګ به کوي. هغه بریفنګ به تاسو سره شیئر کوو. راځئ. تو اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پچھلے کچھ مہینے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 بینک کے اوپر واردات کی کوشش کی گئی. ایک آپ نے دیکھا تھا کہ انقلاب کی تھانے کی حدود میں ایک بینک کے اوپر ڈکیتی کی کوشش کی گئی جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ شہید ہو گیا. اور دوسرا واقعہ ہوا جس میں مشنی گیٹ پر ایک اٹیمپٹ ہوئی اور اس اٹیمپٹ کو ناکام بناتے ہوئے ہمارا اے ایس آئی مشنی گیٹ تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او بہار علی اس میں شہید ہوئے تھے. یقیناً یہ 2 بہت بڑے چیلنجنگ کیس تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم فوری طور پر ان ملزمان کو گرفتار کریں, ان کے خلاف ایکشن لیں, کیونکہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو فوری ان کے اوپر کارروائی کی جائے. یہ گروپ کوئی عام گروپ نہیں ہے اور ایک پریزنٹیشن ہم نے یہاں پر بنائی ہے ہمیشہ کی طرح پہلے کی طرح بھی. تو اس پریزنٹیشن میں ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے اور پھر میں جو اس انٹروگیشن میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بھی بات چیت کروں گا. فورینسک ٹریسنگ کی گئی, ویپن لائسنس کے ذریعے چیک کیا گیا. انٹرسٹنگلی جو ویپن لائسنس ہے وہ باقاعدہ اس نام پہ ہے جو ہمارا ایکیوزڈ, تو ہمیں اس سے بھی مدد ملی ٹریس کرنے میں. اور اس کے علاوہ اس ٹائم 3 ایکیوزڈ ہم آپ کے سامنے ان کا بتائیں گے. ایک شعیب ہے, عمر ہے اور اماد ہے. ویپن جو ہے اس میں جو یوز ہوا ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. موٹر سائیکل بھی جو یوز ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ سلیمان خیل گروپ جو ہے نا وہ تقریباً ایک ہی روٹ کو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی گروپ تھے. د یو کس په لاس باندې یو غړی وه لکه ناویاته غوندی غړی وه او د د تماچې نیولو سټایل ډېر بدل و, د خبرو کولو سټایل ډېر بدل و, د موومنټ ډېر عجیبه و. او تاسو ګورئ موږ ټول چې څه شی کامن خو یو شی اوډ راشي نو ټول هغې پسې پک کوي. یو خو دا وه, بل د دې روټ چک کړی شو. نو دا یو ګروپ چې کوم و دی کې دا 15 کسانو دی کې د سلیمان خیل هم یو ګروپ ورسره. بیا دا خو ټریس کېدل داسې وړاندې خو داسې لګېده د یو دغه دا وه پهلو داسې لګېده چې کېدای شي د دې ګارډ چې کوم شهید شوی دی د ده چې ته ذاتي دشمني وه داسې هم لګېده. خو بیا چې کله موږ موقع ته لاړو بینک والا چې کوم اهلکاران دي انټرویو شول نو ولګېده داسې چې نه دا اټمپټډ ډکیتي وه, کامیابه نه شوه. بیا دې نه بعد په مارچ کې چې دا یو بل انسیډنټ وشو په هغې کې هم هغه ګړی والا کس میچ کېدو, د هغه د ګرځېدو سټایل, هغه د نقاب لګولو سټایل, بیا د اکه شانې تماچه اوچتولو موف کولو سټایل ډېر میچ کېدو. بیا چې د دې په جنوري کې بدقسمتي ده چې سیف سیټي نو موږ لوکل کیمرې استعمال کړې وي او بیا چې په مارچ کې کومه دا انسیډنټ وشو د مچنی ګیټ پولیس سټیشن په جوریسډکشن کې هلته سیف سیټي هغه وخت وه نو د هغې موږ هیلپ واخیسته. بیا روټس آیډنټیفای شول او بیا یو خبره پکې کامن شوه چې دا د سلیمان خیل د غاړو نه بیا راغلي دي. نو دا 2 سیزونه کامن شول موږ ته. بیا هغې نه بعد موږ یو سرچ اپریشن وکړو چې کله دا په مچنی ګیټ کې ایشو شوه موږ ته پکې یو پسټل هم میلاو شو. هغه پسټل چې کله موږ انالیسس دپاره ولیږو هغې باندې افرټ وشو انالیسس نو هغه چا باندې میچ شو, د چا په اونرشپ میچ شو. د دې نه مخکې په دې کسانو باندې الریډي موږ د هیومن اینډ په تھرو باندې د خپل سورسز په تھرو باندې د پولیس په انفارمیشن په تھرو باندې څه شارټ لیسټنګ کړو چې پروبابلی دا کسان دي چې دوی دا سټایل دی چې دا صحیح کوي, خو هغه پکې بیا بلکل میچ رالو یو کس